بسم الله الرحمن الرحیم د موږ نن دویم درس د اکسل راځو. اکسل تعریف ده، ځینې مهم تعریفونه چې باید له اکسل څخه ولولو. اول چېرته تاسو نه څوک پوښتنه وکړي چې what is Excel program. Excel program څه دی؟ دلته تاسو کولی شئ ډېر په اسانه باندې ووایئ خپله اکسل پروګرام څه دی. نو دلته موږ راځو چې Excel means excellent. خپله د اکسل معنا ده excellent. excellent څه معنا؟ بهترین، زبردست. د اکسل خپله معنا ده د اکسل د کلمې معنا ده. اوس اکسل پروګرام څه دی؟ that program which is used for calculation and accounting. پروګرام اکسل د اکسل پروګرام وایي دا هغه پروګرام دی چې د کالکولیشن او د څه لپاره استفاده کیږي؟ د کالکولیشن او اکاونټینګ لپاره استفاده کیږي. دې نه موږ پوه شو چې اکسل پروګرام موږ کولی شو د کالکولیشن او اکاونټینګ لپاره استفاده کړو. اسې نور پروګرامونه چې موږ په هغې کولی شو کالکولیشن خپل چې ته ویل کیږي، محاسبې ته ویل کیږي. اکاونټینګ چې ته ویل کیږي، اکاونټینګ معنا حساب کول. کالکولیشن محاسبه و اکاونټینګ شمیرنه یا مثلا حساب. کالکولیشن محاسبې ته ویلي، اکاونټینګ ته ویل کیږي کالکولیشن خپله کالکولیشن محاسبې ته ویل کیږي او اکاونټینګ حساب ته ویل کیږي، حسابداري. داسې نور پروګرامونه چې هغه موږ سره کولی شي دا څه واخلي، په موږ کولی شو په دا څه کې استفاده وکړو. په اکاونټینګ کې هغه د مثال په ډول وړو. اکزامپل مثلا موږ سره پیج 3 دی، مثلا موږ سره چې دی بل کوم پروګرام دی، کویک بوکس دی، موږ سره مثلا موږ سره بل پروګرام دی مثلا ټالی دی. په دې ټولو کې موږ کولی شو د اکاونټینګ ترسره کړو یا حسابداري ترسره کړو. خو دغه کارونه چې مثلا په پیج 3 کویک بوک او ټالی کې کوم کار چې مثلا اکسل کې کیږي، هغه په پیج 3 کویک بوک او ټالی کې نه کیږي. اوس څوک مو پوښتنه وکړي چې ولې تاسو اکسل پروګرام استفاده کوئ، موږ ورته وایو چې اکسل پروګرام موږ ځکه استفاده کوو دا موږ سره چې دی ډېر فرینډلي دی، موږ سره آشنا دی، موږ سره ډېر ملګری دی. د دې خاطر موږ اکسل پروګرام ځکه استفاده کوو. د هغې نه وروسته موږ راځو وایو چې کالکولیشن چې ته ویل کیږي، خپله کالکولیشن 900 مثلا زه غواړم دلته 900 جمع 600 انټر کړم 1500. دا ډایرکټ کالکولیشن دی. یا مثلا اویا مساوي د هر د څه نه کالکولیشن نه مخکې تاسو چې انټر کوئ مساوي ایکوال ساین، مثلا less multiplied 5 مثلا 50. دا د کالکولیشن یو اگزامپل و. دا موږ چې کار کړ کالکولیشن یو اگزامپل کار کړ په یو عملي مثال کې. بل موږ راځو موږ چې لرو اکاونټینګ لرو. اکاونټینګ چې ویل کیږي، اکاونټینګ یا حساب یا محاسبه ده، حسابول ته ویل کیږي. اکاونټینګ چې ویل کیږي after some cycle it will give you a result. یعنی وروسته له یو دوران وروسته له سایکل نه به تاسو ته یو نتیجه درکړي. د اکاونټینګ مثال داسې دی، مثلا په دې باندې مو وروسته کار کوو. دلته صرف مو یو مثال لرو، لکه مثلا تاسو سره جورنال دی، د هغې نه وروسته تاسو سره مثلا لیجر دی، د هغې نه مثلا وروسته تاسو سره چې دی مثلا ټرایل بیلانس دی، ټرایل بیلانس. د هغې نه وروسته مثلا تاسو سره چې دی، انکم سټیټمنټ دی، دا موږ سره چې شو دا مثلا موږ ته په هغه کې چې راکوي یو ریزلټ راکوي. دا یو د اکاونټینګ یو مثال. د دې نه وروسته ځینې اصطلاحات دي چې اکسل کې باید موږ ورباندې پوه شو. مثلا راځو دې نه لاندې موږ راځو اکسل ټرمینالوجیز ته. اکسل terminologies.
اکسل اصطلاحات ده په اکسل کې ځینې اصطلاحات دي چې موږ باید په هغې باندې پوه شو. اکسل کې کوم اصطلاحات دي؟ مثلا ورک بوک دی موږ سره، مثلا موږ سره ورک شیټ دی، موږ سره مثلا ورک بوک دی، موږ سره ورک شیټ دی، موږ سره د هغې نه مثلا کالم دی، موږ سره کالم دی، موږ سره روز دی، مثلا موږ سره نور روز کالم په همدې دستور مثلا موږ سره نور څه دي؟ مثلا موږ سره سیل ریفرنس دی، ځینې ورته سیل ادرس هم وایي. بل موږ سره چې دي د هغې نه کته موږ راځو. اوس که موږ تاسو نه څوک پوښتنه وکړي چې what is workbook، what is workbook، ورکبوک څه شی دی؟ مثلا تاسو نه څوک پوښتنه کوي چې یو ورکبوک څه ته وایي، تاسو ورته وایي چې a collection of sheet is called a collection of sheet is called workbook. مثلا د شیټونو یو مجموعې ته چې ویل کېږي یو ورکبوک ویل کېږي. تاسو باید په یاد وي چې یو مثلا اکسل فایل موږ سره یو ورکبوک په نوم یادېږي. څنګه چې مثلا موږ سره کوم ځای کې دی؟ په ورډ کې دی. یو اکسل فایل مثلا ما سره مایکروسافت ورډ کې ما سره څه دي؟ مایکروسافت ورډ کې مثلا ما سره څه دي؟ ډاکومنټ دی. په اکسل کې ما سره څه دي؟ اکسل کې ما سره څه دي؟ اکسل پروګرام کې ما سره مثلا څه دي؟ ورک بوک. هر د اکسل یو دانه فایل ما سره یو ورک بوک په نوم یادېږي. د دې نه وروسته موږ راځو شیټ ته. دا فایل مثلا ما سره بوک 1 په نوم دی، ما سره مثلا یو ورک بوک په نوم دی. د هغې نه موږ راځو څوک تاسو نه پوښتنه وکړي what is worksheet. ورکشیټ شی دی؟ ورکشیټ څه ته وایي؟ ولیکو چې ورکشیټ is a collection of rows and column. ورکشیټ به معنای یا ورکشیټ د روګانو او کالمونو مجموعې ته ویل کېږي. خپله د اکسل ورک ایریا، خپل د اکسل د کاري ساحې ته چې ویل کېږي ورکشیټ. مثلا ما سره شیټ 1 شیټ 2 شیټ 3 دی. د کالمونو مجموعې ته چې ویل کېږي، د کالمونو او روګانو مجموعې ته چې ویل کېږي ورکشیټ ویل کېږي. تاسو باید په یاد وي مثلا ډیفولټ څو شیټونه دي، ځکه مثلا دلته یو نیم فایل واخلم، مثلا څو شیټونه دي؟ 1 2 3. که تاسو نه څوک مثلا چېرته پوښتنه وکړي چې بای ډیفولټ زه غواړم 3 شیټونه واخلم، 2 شیټونه واخلم، دلته راځو فایل مینو ته، فایل مینو ځو مور کمانډ ته، آپشن ته، د آپشن نه راځو جنرال ته. په جنرال کې مثلا تاسو غواړئ یو شیټ واخلئ، دې ځای نه یو کړئ او اوکې کړئ. دې نه وروسته که تاسو چېرې یو نیو ورک بوک واخلئ، تاسو سره به یو شیټ وي. یو خبر موږ تاسو باید په یاد وي، in a single workbook we can take 256 sheets. په سنگل ورکبوک کې، په یو ورکبوک کې موږ کولی شو 256 دا څه واخلو؟ شیټونه واخلو. ته راځو باید ثبوت کړو. راځو د دې د ثبوت لپاره موږ چېرته امتحان کې مخامخ کېږو، موږ څه پوښتنه کوي. راځو فایل مینو ته، فایل مینو راځو مور ته، آپشن ته، آپشن راځو فارمولاز ته، د وبخښئ د جنرال ته، جنرال راځو مثلا انکلود دیس مینی شیټ. دلته که چېرته تاسو 255 عدد زیات کړئ، دې نه زیات که چېرې تاسو 56 لیکئ نه یې لیکل کېږي، او 59 هم نه لیکئ. 55 په دې معنا چې یو شیټ زه لرم 255 ما سره زیات کړه. د دې ځای نه موږ کولی شو 1 by 1 دا چې کړو ثبوت. د دې نه وروسته موږ لرو کالم. کالم چې ته ویل کېږي